دغه رڼا چې تاسې اوس دلته کې واقع دا د اوو رنګونو جوړه ده. هغه رڼا اوو رنګه ده. ته اوس په دې باندې بحث وکړه څنګه به الله نه پېژنې چې اوو رنګه الله ترکیب کړي دي، له اوو رنګونو نه وروسته الله موږ ته دغه رنګ تر جوړ کړی دی. که نه اوو رنګه د طالبانو دا رڼا. هغه قوس القزح څه موږ زرغونه ورته وایو، سره او زرغونه، موږ زرغونه ورته وایو، عربي کې قوس قزح ورته وایو. څنګه اوو رڼاوي دي، هغه د لمر رښتونی څوک دي، وړانګې دي د لمر. که چېرته طالبانو لمر په موږ باندې هفت رنګه رڼا کولی طالبانو، بیا څه تاوان؟ بیا طالبانو حقایق د اشیاو پټېدل. اوس سور ګل چې معلومیږي طالبانو، سور ګل که هفت رنګه رڼا په هغه باندې لګېدلی، په ګلانو باندې لګېدلی طالبانو یا په دې شیانو باندې، بیا طالبانو اوس دغه موټر باندې چې دلته ولاړ د سپین رنګ یې د لمر هغه هفت رنګه رڼا، بیا دا موږ ته نه معلومېده چې د موټر رنګ څه رقم، بیا نه معلومېده راته، تور وسکټ بیا نه معلومېده. د شیانو د حقیقتونو مظهر دغه رڼا ده، الله دا رڼا. تاسې تناب په فزیک کې په دغه باندې بحث وکړه، بیا به تاسو ته پته ولګېږي چې الله پاکه دا څه ړانده دې پیدا کړي وو، ړانده روان یو، همداسې هېڅ شي نه هم نه یو خبر.